سلامونه، نیکې هیلې، پیرزوینې او احترامات مې ومنئ. ستړي مه شئ او ښه راغلاست درته وایم. په دې هیله یم چې تاسو به ټول رک روغ اوسېږئ، خوشحاله وئ چې یو ځل بیا له تاسو سره یو ځل بیا الله تعالی موږ ته دغه فرصت برابر کړ تر څو د یوې اونۍ په تېرېدو سره ستاسو چوپړ ته حاضر شو. یوه اونۍ نو یعنې د جمعې مبارکه ورځ او د پنجشنبې ورځ مو هیله ده چې په خوشحالۍ سره پای ته رسولې وي. دا دی یو ځل بیا د شنبې ورځ شوله. هیله ده چې تاسو به هم د نوو پلانونو او نوي ژوند او نویو هیلو سره یو ځل بیا د خوبه راپاڅېدلی یاستئ او د خپلو کارونو په لور باندې تللی یاستئ. زه یوازې نه یم، زما سره حجره هم د ستړي مه شئ او سهار دې بخیر. مننه نظري استاد، هم سهار په خیر ټول لیدونکو هم سهار په خیر. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي او همدارنګه هم چې د جمعې مبارکه ورځ په ډېره خوشحالۍ او سلامندۍ او عبادتونو سره تېره کړې وي او د شنبې ورځ هم په ډېره خوشحالۍ سره صبر او حوصله‌مندۍ سره پیل کړې اوسي. خدای دې وکړي کوم پلانونه او کوم کارونه چې د جمعې په ورځ نورو ورځو کې نیمکله پاتې شوي دي په دې ورځ هم بشپړ کړي او ټولې تکمیل کړي. په دې هیله چې دوی هم خپلې هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي او نن هم ډېره شکرګزاره یم چې خدای جل جلاله یو فرصت موږ ته بیا راکړو چې موږ بیا په دې نړۍ کې سترګې وغړوو، یو مبارکه ورځ دې سره پیل کړو. نو لیدونکو لکه څنګه چې زموږ همکار هم ویلي چې باید تل شکرګزار اوسو او زموږ هم نن بیا د نوې پیل خپرونه ده چې ما او همکار مې راغلي تر څو پر تاسو ته نوي موضوعات او نوي مېلمانه په خپرونه کې وړاندې هو کې دوستانو حجرې موږ هم میده نږدې کېږو سپرلي ته. تقریبا شپږ اووه ورځې به لا پاتې، شپږ ورځې هم نه، تقریبا کم 4-5 ورځې پاتې دي. او اوس نو د سپرلي هوا ده او که چېرته نور ولایتونو ته لاړ شو، هغه سرسبزه سیمو ته لاړ شو، نو موږ دا احساس کولی شو چې سپرلی دی. خو بیا هم پر ژمي باندې باور نشته چې په دې اخر کې یو ځل بیا واوره راونړوي او دغه یې کې کابل بیا سپینه جامه واغوندي. خو هر فصل د افغانستان ځان ته خوند لري، که ژمی وي هم ځان ته خوند لري، که چېرته پسرلی وي هم ځان ته خوند لري. خو راځئ دغه پسرلی په څه باندې موږ او تاسو ښکلی کړو. اوس هم ډېرې ځوانان لګیا دي، تلاش کوي په کلیو بانډو کې دوی نیالګي کینوي او دغه پسرلی دغه تازه موسم، دغه ښه موسم د نیالګیو په کینولو باندې پیلوي. ډېری ځوانانو دغه
شعار دی چې یو نیالګی د ځان لپاره، یو د هیواد لپاره، یو د هغه چا لپاره چې تر ډیره زیاته مینه ورسره لري. نو تاسو هم تلاش وکړئ چې دغه پسرلی مو د نیالګیو په کینولو باندې پیل کړئ او د هغې ساتنه وکړئ تر څو هغوی دغه نیالګي وکولی شو چې په هیواد کې مو د سولې لپاره تاسو نیالګي کینوئ. البته په هیواد کې مو سرسبزي او دغه ښکلا نوره هم زیاته سي. نظر لکه څنګه چې پیږو بلخ او کابل او هرات او قندهار دغه ولایتونه دي چې خلک ډېر ترنه شکایت کوي چې هوا یې ډېره ککړه ده. نو زما په نظر چې هر څوک غواړي چې د خپل هیواد هوا یې هم د ولایت هوا یې ښه شي نو باید نیالګي کینوي که ډېر نه. لکه څنګه چې زما همکارې ویلي دي یو نیالګي په کینولو سره هم موږ کولی شو چې خپل هماغه کور یې او که بیرون سیمه یې هغه کولی شو چې ښکلې کړو هوا هم صافه کړي. لکه څنګه چې پیږو چې کوم هیواد کې یا هم په کوم ولایت کې چې څومره نفوس ډېرېږي او ګڼه ګوڼه ډېرېږي همدارنګه هم اکسیجن کمیږي نو دا د دې لامل کېږي چې ډېرې ستونزې په هغه ټولنه کې هم په هغې ولایت کې پیدا شي. نو د دې لپاره پکار ده چې هر انسان د ځان لپاره او د نورو لپاره چې دې لپاره چې ښه ژوند ولري سالمه ژوند ولري نو یو نیالګی کینوي. واقعا په همدې هیله باندې یو که چېرته مخکې د هجري خبره ما مخکې یاده وکړل چې یو د ځان لپاره یو هم د خپل هیواد لپاره او یو هم دغه چا لپاره چې ته مینه ورسره لري ته دغه نیالګی کینوه. خو که چېرته داسې نه کېږي خیر دی نو د هیواد لپاره که هیواد در باندې ګران وي د هیواد لپاره یې وکینوه، که ځان در باندې ګران وي د ځان لپاره، او که یو څوک وي چې ستا په ژوند کې تا ته ډېره زیاته محترمه او محترم وي، هغه ستا مور ده، هغه ستا کورنۍ ده، هغه ستا یا هم د ژوند ملګرې ده، نو د هغې لپاره تاسو تلاش وکړئ. که هغه ستا اولاد وي د هغې لپاره تاسو تلاش وکړئ چې یو نیالګی کینوئ تر څو دغه هیواد مو سرسبزه او آباد واوسیږي. راځئ دغه پسرلی د نیالګیو په کینولو باندې پیل کړو تر څو وکولی شو چې دغه بدبختۍ او دغه ککړتیاوې له منځه یوسو. موږ ډېرې خبرې نه کوو، په دې هیله یم چې انشاءالله پر دې موضوعاتو به هیله ده چې داسې یوه ورځ راشي چې ما او هاجره بیرون لاړ شو په خپله نیالګي کینو او دغه تصویرونه یې له تاسو سره هم شریک کړو او تاسو هم واچوو همدې ته. نو اوس هم یوه ویډیو همکارانو چمتو کړې ده، دغه وګورئ، بیا هم را سره ملتیا وکړئ، موږ له تاسو سره یو.
وایي تا پسې تلمه او د ستا ومه د ځان نه شوم تا پسې تلمه او د ستا ومه د ځان نه شوم که نه ما هر څه وکړل ولې تا ته ګران نه شوم او ستا غرور زما محبت ښه بې اندازې کم کړ ستا غرور زما محبت ښه بې اندازې کم کړ ته چې نن راغلې او زه هیڅ درته حیران نه شوم او هیره کلونه کېږي وران وجود ته ویر کومه هیره کلونه کېږي وران وجود ته ویر کومه او بې پاچا ښار یمه او هیڅکله ودان نه شوم دا د ویر د هیر خوندور بیت و چې له تاسو سره مشارک کړ نن دا سره د خپرونې په دې برخه کې ځوان شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل بخت جان ویر میلمه دی دی نو ځوان شاعر دی د ده پر شاعري باندې غږېږو د ده پر شاعرانه ژوند باندې بحث او خبرې کوو او دی را سره دی ستړي مه شئ هیر صاحب ډېره مننه نظري صاحب په سر کې تاسو ته د مشرانو جرګې تلویزیون لیدونکو ته کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او سهار مو په خیر پیل کړی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ څراغ راته بېګا مسج کړی و که څه هم موږ میلمانه د پنجشنبې په ورځ باندې راغواړو نو تاسو یې فکر کوم جمعې په ورځ له تاسو سره هماهنګي کړې وه نو ما ته مسج کړی ویل چې بخت جان مو راغوښتی دی چې هیر دې نه شي ما داسې هلته هیر تخلص ورکړی و نو ما داسې فکر کوو چې دی راته وایي چې هیر دې نه شي نو ما ورته ویل چې بخجان تخلص نه لري ویل چې نه هیر یې تخلص دی دا هیر تخلص مو ولې ایښی دی هیر تخلص دغه نظري صاحب تخلص چې څوک ځان ته انتخابوي څه هغه ورته لري که نه کیسه ورته لري هیر تخلص ما خپله خوند راکړو ځکه مې انتخاب کړو د ځان لپاره دلیل یې داسې شی نه لري دلیل غوښتل دي څوک هیره کړي څوک هیر کړي نه لو خبر ور ایخوا هیر مثلا د چا باد هیر کې داسې نوره کیسې واقعا یعنې د مینې او محبت نه لرې که چېرته داسې یو پاک زړه ولرې چې یو څوک د چا هغه بد هیر کړي او خیر له ځان سره څوک هیر کړي داسې کیسه هم پکې راځي دغه خبره ده بخت جان هیر څه وخت شاعري پیل کړل څومره وخت کېږي او دلیل یې خو دا نه ده چې تاسو د ادبیاتو پوهنځی وایستی تاسو باید شاعر واوسئ که نه دې نه مخکې مو هم شاعري کوله زه خو نظري صاحب له شاعرۍ سره خو چې زه مثلا بلد شوی یم له ډېر ماشومتوبه له شاعرۍ سره بلد یم او چې پیل کړی مې ده د تقریبا 4-5 کاله کېږي چې زه هغه شاعري کوم په دې 5 کلونو کې به څومره شعرونه ولري هیر صاحب د 5 کلونو کې به تقریبا د 80-90 شاوخوا کې وي لومړني شعرونه خو یې در په یادېږي چې څومره ګډ وډ ول او لومړني شعرونه رايادېږي هغه رايادېږي چې ګډ وډ و خو داسې مې په ذهن کې نشته چې لومړی شعر دې کوم یو چې لومړی شعر مې کوم دی یا مې ځان سره یاداښت کړی دا مې لومړی شعر دی واقعا د ستاسو شاعرۍ ته راتګ دلیل ځینې کسان وایي چې څوک چې شاعر کېږي یا باید غم ولري او یا به هم باید چې مین واوسیږي ستاسو راتګ د دې نړۍ سره څنګه و دا د شاعرۍ دا ځینې خلک دا خبره کوي چې مثلا شاعر باید مین واوسیږي ځینې خلک خبره کوي چې هر مین شاعر نشي کېدی اما هر شاعر مین کېدی شي او بل چې زه دغه هنر ته راغلی یم دا زما د ذوق مسله وه مثلا زه ذوق هڅولی یم چې دا هنر ته مې مخه شاوخوا دې فرهنګي کسان زیات ول او فرهنګي ټولنې به ویلې تاسو د هغوی سره راشه درشه درلوده تاسو هم دې ته لیواله شوئ چې باید شاعرۍ ته مخه کړئ خبره خو داسې وه نظري صاحب چې موږ ما ماشومتوب په کوزه پښتونخوا کې تېر شوی دی نو هلته دومره خلکو سره موږ بلد هم نو موږ له عمره هم ډېر کم وو نو په مجلو کې یو نیم کتاب کې یا به چا یو نیم کتابچې باندې شعر لیکلی و هغه ما چې کتل په ما به ښه لګېده نور داسې خاص ناستې نه چا سره بلد هم نو ته راځه ستاسو غزل ستاسو په خپله لهجه باندې واورو ډېر مننه زه به اوس خو فکر کوم دغه عصري شوې ده ډېری کسان ټلیفونونو کې دغه ساتي واله ټلیفون کې سړي سره ویم دلته یې ځان سره لیکیم مخکې به کتابچې ځان د شاعر جیب د ورقو نه ډک و نو اوس
پرمختګ شوی دی. واقعا همدا هم یو سهولت دی چې هر ځای کې ووسېږي، قلم او کتابچې د ضرورت نشته دی، بس خپل ټلیفون راواخله ویې لیکه. هو همداسې ډېر ښه وي. غزل ده نظري صاحب، درد به یې ووژني او زر به له دنیا لاړ شي. درد به یې ووژني او زر به له دنیا لاړ شي. درد به یې ووژني، البته دا مې نوی غزل ده. درد به یې ووژني او زر به له دنیا لاړ شي، چې څوک په مینه کې زما غوندې سیوا لاړ شي. مننه. لاس دې زما په لاس کې کېږده، په ملا مات وخانده. لاس دې زما په لاس کې کېږده، په ملا مات وخانده. پرېږده چې نن دې لږ مین پاس په هوا لاړ شي. ډېر مننه چې زه د خپلې بېوسۍ له لاسه غږ ونه کړم. چې زه د خپلې بېوسۍ له لاسه غږ ونه کړم. داسې دې مه کېږي چې ډم دا ستا په ورا لاړ شي. دغه منمه چې دوزخ ته به بې تا لاړ شي. دغه منمه چې دوزخ ته به بې تا لاړ شي. دغه منمه چې دوزخ ته به بې تا لاړ شي. دا نه منمه چې جنت ته دې بې تا لاړ شي. ما هم قسم کړی چې بیا به یې راستون نه کړم. ما هم قسم کړی چې بیا به یې راستون نه کړم. قدر دې نه زیاتوي، دا ځل دې رښتیا لاړ شي. هیره د خپلې بربادۍ ننداره خپله کوم. هیره د خپلې بربادۍ ننداره خپله کوم، هغه چې دومره بې دلیله بې معنا لاړ شي. ډېره مننه. هغه د چا خبره وایي کیا بات ہے. ډېره مننه. زبردسته بیتونه. هیر صاحب یوازې په د غزل په فورم کې شاعري کوي که نه نور فورمونه هم؟ نظري صاحب زه ډېر د غزل فورم کې شاعري کوم او کله کله یو نیم وخت نظم لیکم، یو نیم نظم. ډېری شاعران د غزل فورم زیات انتخابوي، دلیل یې څه دی؟ تاسو وایئ چې اسانه دی، خوندور دی، که نه نور فورمونه سخت دي څه لږ؟ نه خو اسان هم داسې اسان هم نشو ورته چې وایي چې دغه اسان شاید نظم له دې اسان وي، خو ځینې سړی ما ته خپله د غزل په فورم کې شاعري خوند راکوي. واقعا یعنې غزل اصلا زیاتره کسان مینوال یې زیات دي، او که فکر کوئ د وروستیو کې نظمونو هم زیات مینوال پیدا کړي دي، آزاد نظم. ځکه هغه داسې فکر کوم شاید چې اسانه به هم وي د غزل داسې ردیف قافیه چې شی نه لري. نظم خو داسې کیسه دی نظري صاحب چې هغه مثلا په ټول نظم کې هغه ټول یو کیسه وي. د غزل یو خوبي دلته ده چې هر بیت کې مونږ کولی شو ځان ته موضوع راوړو، او په اوس وخت کې هر بیت کې خلک کولی شي چې په ځان ته موضوع راوړي. هیر صاحب ولې په دومره وخت کې کتاب نه دی چاپ کړی؟ والا نظري صاحب تر اوسه ما دومره هغه نه دی ورته کړی چې زه کتاب جوړ کړم چاپ کړم، او نه مې داسې په تصمیم ورته لرم. آیا که زمینه برابره شي چاپوي چاپ ته نه ورکوئ؟ تر اوسه مې فکر نه دی کړی، شاید ورې کړم چاپ شاید نه کړم. کتاب چاپ کې د کتاب نوم به دې څه وي؟ ما خو درته نظري صاحب مخکې ویلي چې ما تر اوسه یې دغې په اړه فکر نه دی کړی چې زه کتاب چاپ کله ذهن ته دا موضوع نه ګرځي که چېرته په ذهن کې هم تر اوسه نه دی ګرځېدلی، دومره لیوالتیا خاص لیوالتیا نه ورته مخکې فکر کوم یاد وکړئ چې څومره شعرونه به لرئ په دې څومره وخت کې؟ دا ما مخکې 80-90 شعرونه فکر کوم ویل. ډېره شاعري نه کوې؟ کله کله شاعري کوې نو؟ شاعري داسې کوي شاعري، او چې وخت او زمینه مساعده شي شاعري کوو. واقعا داسې هم شوي دي چې کله هم په صنف کې استاد درس ورکوي، لیکچر ورکوي، په همدې صحنه کې تا ته الهام راغلی دی او استاد درس دې پرېښی دی او خپل شعر دې لیکلی، او داسې کیسې کېږي چې مثلا بیا غزل چې سړي ته راځي بیا ځای نه ګوري چې هر چېرته دی ولیکل، ځکه که هغه هماغه ساعت دې ولیکه که نه یې نشي لیکلی. بیا که دا هغه لري که ودې نه لیکل په هغه ساعت کې، بیا چې وروسته یې لیکي بیا خبره مثلا له ذهنه دې ګډوډېږي او مخکې چې څه رقم جوړ کړی وي هر رقم بیا نه جوړېږي. فکر کوم په غزل کې هم همدا ردیف قافیه مهمه ده، که چېرته دغه د ذهن ته راغله دا دې ولیکل نو وروسته بیا کولی شي چې بیا فکر ورباندې وکړي نور د هغې چې ولیکي مطلع چې ولیکي بیا وروسته نور هم پسې کولی شي. واقعا یو بل غزل دی ډېر من نظري صاحب غزل به درته ووایم. دا غزل ډېر زیات زبردسته او تازه دې هم لیکلی و؟ ډېر منه دا مې نوی لیکلی و. نو د غزل خپلو غزلو انتخاب هم یو څه لږ مشکله وي. والا چې کوم ووایم ما خو ځان سره نور هغه ما خو د هغې تا مخکې مې یادونه وکړه څراغ صاحب خو ما ته هغه وویلې که نه جمعې په ورځ 13 ورځ راته ویلي، نو زه خاص آماده هم نه وم. غزل بل غزل داسې ده ته راته ووایه له درد سره رشته څه وي، ته راته ووایه له درد سره رشته څه وي،
بې محبته به نو سخته تجربات څه وي ته راته ووایه له درد سره رشته څه وي بې محبته به نو سخته تجربات څه وي هو تا سره خو د خپل حسن غم چې کم نشي هو تا سره خو د خپل حسن غم چې کم نشي هو تا سره به له دې بل اندېښنا څه وي یو ځل مې ښکل وې لا تر اوسه یې اثر پاتې یو ځل مې ښکل وې لا تر اوسه یې اثر پاتې ستا د سپین مخ په مقابل کې مریکه دا څه وي همدغه وایي چې زما واک نه دی څه وکړمه همدغه وایي چې زما واک نه دی څه وکړمه همدغه وایي چې زما واک نه دی څه وکړمه ښکليه له تا سره به بله بهانه څه وي زه ورسره یم هیر هر څه لري هر څه دی زه ورسره یم هیر هر څه لري هر څه دی زه ورسره یم له ما پرته به هغه څه وي ډېره مننه زه ورسره یم هیر هر څه لري هر څه دی زه ورسره یم هیر هر څه لري هر څه دی هر څه دی زه ورسره یم له ما پرته به هغه څه وي هغه څه وي واه ډېرې زبردسته خوندوره شاعري هیر صاحب په شاعري د برکت هیله ده چې نور هم مخکې لاړ شي هیله ده چې کتاب دې چاپ شي تر نورو پورې ورسیږي ځکه دا کې شعرونه یوازې د ځان لپاره نه دي ځکه د نور لپاره وي نو دا چې ته د ځان سره ساتې په کتابچو کې کلونه دا نو ښه نه دی او هیله ده چې زمینه برابره شي فکر ورباندې وکړي تر څو کتاب چاپ کړي او زموږ تر ګوتو راورسیږي یو نیم به زه دیکلمه کوم یو نیم به څراغ درته دیکلمه کوي د خیر انشاءالله ځکه دا لومړني بیتونه یې هم ډېر زبردسته او خوښ مې شول او اوس هم هیله ده چې نور هم مخکې لاړ شي ځوانو شاعرانو ته دې پیغام څه دی څه باید وکړي تر څو په ټولنه کې هغه د شاعرانو یعنی هغه خپل حالات وساتي او همداراز څه باید وکړي تر څو ښه شاعري وکړي ځوان شاعران باید نظري صاحب دا خبره ډېر خلک کوي چې دوی باید مطالعه وکړي که نه لکه اوس په اوس وخت کې په غزل کې شعر کې دغه نه دی مهمه چې سړی د قافیه او ردیف ورته وتړي بس دا قافیه اوس په شعر کې باید موږ تاسې تر ډېره ښه تخیل ولرو ښه خیال ولرو ښه آهنګ ولرو مثلا شریعت باید ډېر وي پکې ډېر کسان همدا فکر کوي وایي تاسو که چېرته غواړئ ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د رحمان بابا او د حمزه شینواري او داسې نورو شاعرانو شعرونه مطالعه کوي ویې ګورئ څه فکر کوئ که چېرته دوی خپل فکر ته پرېښودل شي په خپل فکر باندې نوښت رامنځته کړي ښه به نه وي دا هم ښه خبره ده نظري صاحب خو بیا هم دا باید موږ تاسې شاعران مطالعه کړو که نه لکه مثال مثلا پخوا کلاسیکې دورې شاعران باید مطالعه کړو معاصره دوره شاعران باید مطالعه کړو چې دوی فکر هم وګورو چې دوی څه ویلي دي واقعا ډېره زیاته مننه بخت جان هیر تکړه شاعر او هیله ده چې په خپلو درسونو کې هم کامیابه واوسیږي او د کتاب د چاپ غم هم وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې خوشحاله لره له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله بخت جان هیر خوندوره شاعري کوي اوس هم یوه لنډه دمه د دمې نه وروسته بیا هم راسره ملتیا وکړئ زموږ همکاره هاجره به له تاسو سره وي